د نورو هیوادونو لوړپوړي چارواکیان تر دې چې ولسمشر او بیا ورپسې جنرالان او وزیرانو دا ټول پوهېږي چې موږ د ولس خدمتګاران یو او ولس هم په دې پوهېږي چې دا زموږ خدمتګاران دي، نوکران دي، تر څو پورې چې دوی زموږ خدمت کوي، د وطن د خاورې د هیواد خدمت کوي، په سمه لار روان وي، دوی به زموږ مشران وي. خو کله چې هغه دنده پرېښودله او په فساد کې ښکېل شول نو خود په خود هغه لرې کوي. خو د بده مرغه زمونږ په هغه هیوادونو کې چې مسلمانان یو د پاسه خو چې ربانې ناس هر څوک دی هغه پرېږده لوړپوړي چارواکي هغوی داسې دي لکه زمونږ باداران موږ نوکران یو، موږ غلامان یو. یعنې تاسې ولیدل زمونږ په هیوادونو کې مو ولیدل چې د عوام نه پرتوګ وایسته، حیا یې ترې واخیستله، لیکن موږ څه کوو چې موږ هماغسې مړې سترګې نیولې دي، غږ نه کوو. دا ځکه چې زمونږ او ستاسې د پوهې د زده کړې کچه ډېره د صفر سره ده. د جرمني د امنیت ستر جنرال هم بود او سلاکار او بیا وزیر هو او دی چرته په د یو ښار نه بل ښار ته په څرخي الوتکه کې تللی و، په هماغه ښار کې ونیوه، د دندې نه یې ګوښه کړ او د خپلې څه چې کړي وو د هغې سزا یې ولیدله. لیکن موږ څه کوو؟ ګورو. یا دا ولې؟ دا ځکه چې موږ او تاسې زده کړې نه کوو. نور قضاوت په تاسې.